السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمیده و مسلم و بعد. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یاره زیورات نه د ګاڼه ورته په پښتو کې وایي یا هغه څه خبرې چې څه سامان ورته وایي، خو ګاڼه ورته وایي. هغه ښځې چې په لاسو کې اچوي، کله بنګړي په شکل کې، کله د غوږو کې چې اچوي د هغې په شکل کې، کله غاړه کې امیلې هاري د هغې په شکل کې، خو پښتو کې ورته ګاڼه وایي. نو دا ګاڼه چاته د سرو زرو یا د سپینو زرو په کرۍ ورکوی شي که نه، یا نور هم داسې څوک بنګړي منګړي خرڅوي دا چاته په کرۍ ورکوی شي او که نه. جناب محترمه په دې مسله به سره ځان پوه کړو. اجاره نه د اجاره، یعنی کم یو شي کې چې کرایه چې ورته وایي پښتو کې، عربی کې ورته اجاره وایي. اجاره معامله علی المنفعتی، یعنی ذات به باقی وي، عین به باقی وي او ګټه به د دې ذات نه اخیستلی کېږي. نور د مرور د زمان سره کاغه شی زړیږي، لکه اوس یو کور دی چاته څوک په کرۍ ورکړي نو دا کور خو سړی خوري نه، خو هغه کور خو په مرور د زمان یا زمانه چې پې تېرېږي هغې سره خو دا کور زړیږي که نه. نو دا دی چې دلته د کور د ذات نه ګټه نه اخیستلی کېږي، بلکې منفعت هغې کې د اوسېدل دي. نو دغه رنګې که د سرو زر وي، که د سپینو زر وي، که بله ګاڼه وي، دا بالکل سړی چاته په دغه باندې ورکولی شي. دا مسله په فتاوا محمودیه کتاب الزکات کې شته دی. نو اصل کې مسله داسې شوې ده چې په 1949 کې 1949 کې یو کم 50 کې د 11 د اگست باندې د پاکستان د زکات چې کوم سیکرټري دی وقار احمد نومې دی، هغه سهارنپور هندوستان ته مظاهر العلوم ته مولانا مفتی محمود حسن گنگوهی رحمه الله ته 19 استفتاګانې کړي دي د حکومت پاکستان د طرفه سرکاري طور سره. دا 39 یو کم 40 استفتاګانې ورته کړي او هغوی ورته جواب ورکړي. په هغې کې یوه مسله هم دا ده چې یاره زیورات سړی په کرۍ ورکوی شي که نه. اردو کې ورته زیورات وایي او په پښتو کې ورته ګاڼه وایي، نو دا او عربی کې ورته حلي وایي، حلي. نو چې دا کرۍ چاته ورکوی شي که نه، نو هغه بیا بالکل ورته ویلي دي چې اله به یې ورکوي، اله دا په کرۍ ورکوی شي چې هغوی ترېنه ګټه واخلي. که داسې ورته وایي چې دا به د شیشه کې ایښي او نور به استعمالوي، نه، نو بیا په کرایه هم نشي ورکولی. که یو سړي نه تا کور ونیو درته وایي چې دا کور ته صرف خلکو ته ښودلی شي چې دې کور کې زه اوسېږم، نور به پکې اوسېږي نه، نو دا ګوره اجاره فاسده ده. یا یو سړي تا ته لباس کپړې په دغه درکړي، په کرایه درکړي، درته ویلي صرف په دې المارۍ کې راځوړندي کړي، خلکو ته به یې ښیي او اغوندې به یې نه، نو بیا د اجاره ګوره فاسده ده، بیا صحیح نه ده. خو که د استعمال دته جایز دی، منفعت ترې نه اخلي، ځکه ګاڼه خو د دې دپاره چې سړی په غاړه واچوي، نو بالکل دا کار جایز دی. او د مبسوط د سرخسي حواله پر نقل کړي، قال د لا باس بان يستاجر بان يستاجر الرجل حلي الذهب بالذهب. دا وګوره په دې کې هیڅ باک نشته دی چې په اجاره سره واخلي یو سړی حلي الذهب بالذهب وحلي الفضه بالفضه وبه ناخذ. وګوره په دې فتوا ده وبه يفتى وبه ناخذ، دا د فتوی دغه دي. نو فإن البدل بمقابله منفعه الحلي دون العين. ودلته چې دا کمی پیسې تینا هغه اخلي، اگر چې دا کوم پیسې دي، خو لیکن مناسب دا په مقابل د منفعت کې دي، نه په مقابل د دغه کې. ځکه دی وخت کې دی بیا وایي ولا ربا بین المنفعه وبین الذهب والفضه، بیا د مستقل څه وروسته څه وایي ثم الحلي عین منتفع به. دا وګوره حلي دا اوس بیل نوم دی، ګاڼه خلک ورته وایي، دې ته خلک روپۍ نه وایي. او عین منتفع به، خلک ګټې هم ترېنه اچوي، ځکه غوږو مږو کې اچوي، غاړه کې اچولي او لاسو کې اچولي. او استیجاره معتاد. دا ګوره مبسوط د سرخسي کتاب الاجاره 15 جلد صفحه 100. خو مثلا ما درته ویلي دا مسله باقاعده طور سره فتاوا محمودیه کې را نقل، د هغې کې یو کم 40 استفتاګانې دي چې د حکومت پاکستان رسمي طور سره مفتی محمود حسن گنگوهی رحمه الله ته مظاهر العلوم هندوستان ته سهارنپور ته لیږلي دي په 1949 کې، په 1950 کې، یعنی نن داسې ووایه چې 83 کاله مخکې، نو دی هلته ورلیږلي دي. نو باقاعده هغوی ورته ویلي چې دا بالکل په اجاره باندې سړی ورکوی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.